کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د دې ونې په تحلیل کې موږ سره د لیکوال محقق او تاریخ پوه ښاغلی شهسوار سنگروال صاحب د تاریخ د افغانستان د تاریخ فرهنګ په اړه ډېر لیکنې کړي، ډېر تحقیقات کړي دي. خصوصا هغه موضوع چې نن موږ ور باندې بحث کوو د ډیورند د کرښې موضوع ده. په دې موضوع باندې شهسوار صاحب سنگروال صاحب ډېر زیار ایسته زحمت ایسته ده. دغه موضوع باندې ځکه خبرې کوو چې سر د وخت نه د افغانانو ته مهمه ده، لیکن په دې څو ورځو کې د یوې خوا پاکستان تحرکات شروع کړي دي، د یوې خوا د ډیورند کرښې باندې د قطارو جوړول پیل شوي دي او داغه په خوا کې داسې ویل چې دا د افغانستان حکومت په توافق باندې دا کارونه کیږي. داغه په خوا کې د نن په افغانستان کې دغه څرګونه پورته کیږي چې افغانستان باید ډیورند کرښه په رسمیت وپیژني. دا کړي ګرچې اصلي منشأ ژبنیز تعصبونه دي، لیکن په ښکاره داسې دلیل وایي چې ګواکې موږ به دغه جنجال او جګړې نه خلاص شو. آیا جګړې او جنجال نه خلاصېدې شو؟ دغه خبره ارزښت دونه کم دی چې موږ د یوې جګړې نه د خلاصېدلو په خاطر باندې خپله نیمایي نه زیاته خاوره وطن چې د ناموس حیثیت لري د هغه نه په تېر شو. په دې باندې بحث کوو. لومړی یو مختصر راپور ګورو، د هغه نه وروسته بحث شروع کوو. د پاکستان پوځ وايي له ډیورند کرښې سره نږدې اغزن تار او کټارې لګوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې په محمد ایجنسي او باجوړ کې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار غځولو کار پیل کړی چې د لندن په 3 اړخیزه ناسته کې پرې توافق شوی و. خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې په دې اړه له پاکستان لوري سره هیڅ ډول توافق نه دی شوی. کارپوهان بیا د پاکستان دغه کار د ټولو اصولو خلاف بولي او وایي چې ترهګرو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او باید هلته له منځه یوړل شي. د حکومت اجرایي رئیس وايي د ډیورند پر کرښه تحرکات له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته نشي کولای او دا ډول تحرکات یوازې اندېښنې زیاتوي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي چې له افغان چارواکو سره د کرښې په شاوخوا کې د امنیت د ښه والي لپاره خبرې روانې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي چې افغان لوري په دې اړه له پاکستان سره هیڅ ډول توافق نه دی کړی او نه هم په دې اړه خبرې ورسره شوي. بل خوا شنونکي او د ملي شورا غړي وايي د پاکستان دغه کار د ټولو اصولو خلاف دی او زیاتوي چې ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او باید پاکستان یې له منځه یوسي. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف هم د خپل واک په موده کې په دغه سیمو کې د اغزن تار د لګولو خبره کړې وه، خو افغان حکومت ورته سخت غبرګون ښوولی و. خو د دې نوې پریکړې په اړه د ملي یووالي حکومت تر اوسه غبرګون نه دی ښوولی. همدارنګه مشران جرګه د پاکستان لخوا په ډیورند کرښه د اغزن تار او کټارو د لګولو له امله د هغه هیواد د سفیر د احضار غوښتنه وکړه. د جرګې غړي او اداري هیئت د پاکستان د وروستۍ پریکړې پر وړاندې غبرګون ښیي او وايي دا هیواد حق نه لري چې پر ډیورند کرښه موانع ایجاد کړي. یو شمېر سناتوران چې په دې برخه کې د حکومت د دریځ په روښانه کولو ټینګار کوي وايي د پاکستان حکومت هڅه کوي په دغه ډول اقداماتو سره د ډیورند کرښه په یو ډول سره په رسمي سرحد بدله کړي. بلخوا د پاکستان د رسنیو هغو راپورونو پراخ غبرګونونه پارولي چې ګواکې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله له یوې پاکستاني پلاوي سره په لیدنه کې ډیورند رسمي نړیواله کرښه بللې او په دې برخه کې د پاکستان له دریځه ملاتړ کړی دی. یو شمېر پاکستاني رسنیو د پاکستان د پارلمان د غړو شاجي ګل افریدي قول لیکلي چې دوی کابل ته د نوروز په جشن کې له ګډون وروسته له اجرایي رئیس سره کتلي او نوموړي په خپلو څرګندونو کې دغه موضوع یاده کړې ده. شاجي ګل افریدي وايي عبدالله موږ ته وویل چې ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده او دوی په دې برخه کې د پاکستان ملاتړ کوي. دارنګه نوموړي وویل چې ځینې سیاسي ډلې دغه ادعا په مخ وړي چې ګواکې ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله نه ده. د ده په وینا یاد خلک خپل وخت ضایع کوي. بلخوا د چارو شنونکي د ډیورند په اړه د افغان حکومت سیاستونه ګونګ بولي او وايي که اجرایي رئیس دا ډول څرګندونې کړې وي د خلکو له پراخو غبرګونونو سره به مخ شي. خو اجرایي ریاست بیا د موضوع له سره ردوي او وايي عبدالله نه له کوم پاکستاني پلاوي سره کتلي او نه هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. د اجرایي ریاست ویاند وايي په دې اړه د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لخوا خپور شوی خبر کاملا دروغ دی او د افغانستان پر ضد د پاکستان د دولت د شومو او زهرجنو تبلیغات یوه بله هڅه ده. دا په داسې حال کې ده چې د چارو شنونکي د ملي یووالي حکومت د ډیورند په اړه له پاکستان سره په یو لړ پټو معاملو تورنوي او د پاکستان لخوا په کرښه د اغزن تار لګولو موضوع هم د همدغو معاملو یوه برخه بولي، خو حکومت بیا دا ډول معاملې ردوي.
سنگروال صاحب ستړي مشي په خیر راغلی کور مدان سلامت اوسه چې تشریف هم راوړم. سنگروال صاحب مخکې دینه چې نور موضوعات ته لاړ شو. اول دغه باندې غواړو بحث وکړو ډیورن کرخه ډیورن توافق د حقوقي ارزښت څه دی شته کنه شته نړیوال حقوقو په اساس باندې او دغه نړیوال اصول په اساس باندې آیا دا د یو توافق په توګه یا د یو رسمي سند په توګه قابل د قبول ده کنه ده؟ مننه درانه ځواک صاحب تاسو ته او د تلویزیون د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. اول به د نړیوالو حقوقي ارزښتونو په باب باندې د ته تم سوچ رښتیا هم د ډیورن موافقه لیک نړیوال حقوقي ارزښت لري کنه؟ د ډیورن موافقه لیک تړون نه او ما موافقه لیک ویل که تړون مې ویل که تړون مې نه تړون نه دی ویل موافقه لیک ورته تړون وي په دغه نه تړون خو په هیڅ سره تاسو پیږئ تړون خو په هیڅ سره نه دی ځکه تړون خپل مقررات لري تړون خپل بهیر لري چې څنګه بشپړ کیږي او موافقه لیک خو نو تاسو پیږئ چې یو ساده جوړښت دی د دوه کسانو ترمنځ په یو شی باندې موافقه کوي نو ځکه زه تړون خو په هیڅ صورت ورته نه سمېلای څومره چې سره په حقوقي ارزښتونو پیږي او د تاریخ په رڼا کې دا مسله سیلي نو په 1909 کال ځواک صاحب دا نړیوال کنوانسیون البته د ملګرو ملتو د پریکړې سره سم چې په پرلپسې توګه په 50 او 53 ماده کې دا خبره ذکر شوې ده وایي چې هغه نړیوال تړونونه او یا هغه سیمایي تړونونه چې د ظالم او مظلوم ترمنځ د زورورو کمزوري ترمنځ د غلام او د بادار ترمنځ یا نور دغه کم ډول توپیرونه چې د تړون دواړو غاړو ترمنځ موجود وي لاسلیک کیږي هغه د نن نه لغوه دي او هیڅ ډول نړیوال قانوني ارزښت نه لري. دغه نړیوال کنوانسیون دا خبره کړې په 1909 کال هر څوک په دې کې شک ګڼي یو 50 او 53 ماده ته دی لاړ شي دی کولای شي چې دغه مسله په بشپړه توګه تحقیق کړي او وڅېړي. نو دغه ماده په اساس ډیورن توافق لیک هم د منځي ځکه چې هغه وخت کې د افغانستان دولت حیثیت څو د انګلیسانو دولت حیثیت بالکل هغه وخت کې تاسو ته معلوم د ځواک صاحب چې موږ حتی سیاسي خپلواکي نه درلودله او د دغه سیاسي خپلواکي شتون خو نه و چې نه و بلکې انګریزانو څه وکړل انګریزانو په امیر عبدالرحمن خان باندې څو فشارونه راوړل. لومړی فشار دوی خو اصلا د ډیورن د 3 ورځو لپاره شاوخوا راغلی و چې دا مسله به په د 3 ورځو کې یا زیاتو کم فیصله کوي خو د 40 ورځو په شاوخوا کې دلته تیرې کړې ځکه چې امیر سره د دې ټولو ستونزو چې امیر ورسره لاس او ګریوانو خپل منځي ستونزې درلودلې سیمایي ستونزې درلودلې نړیوالې ستونزې درلودې بیا هم د مقاومت کاو. د 40 ورځو په شاوخوا کې خپل ډیورن په خپل کتاب کې بیوګرافي اف ډیورن د خپل الته لیکي او په 1988 مخکې لیکي د وایي چې امیر موږ سره نه منله او دغه د وسلو یو فابریکه و د میخانیکی د مکتب څنګه کنه اوس مغه نه خاني شاید وي دلته یو هغه و د یو کارګر و چې به د وسلې په جوړولو کې دلته همکاري کوله د کابل حکومت سره دا د ما سره ډیره مرسته وکړه نو می خېدي هغه په نوم باندې د PYNE نو هغه پرونونسیشن پاین راځي شاید داسې راشي کنه او وې د موږ سره ډیره مرسته وکوله چې هم د امیر سره د ترجمانی ستونزه حل کی او هم امیر دیته ترغیب کړی دیته تشویق کی چې بل اخر موږ دا تړون ور سره ومنو. خو دا تړون یا دا موافقه لیک وبخې دی خو تړون ورته وي خو موافقه لیک دی چې دغه موافقه لیک سره ومنه نو په امیر باندې لومړی فشار دا وي کته امضا نه کی د 40 ورځو په موده کې نو موږ سردار محمد ایوب خان چې اوس پر راولپنډۍ کې ناسته دا راولو د امیر شیر علي خان زوی ده او د دې سلطنت اصلي وارث هم هغه ده هغه راولو واک ته رسو که څه هم سردار محمد ایوب خان دا خبره نه منله خو دا یو ګواښ د پاره دغه فکر کوو چې کېدای شي ویمني دغه داسې فکر کوو. دوم ګواښ څه شو دوم ګواښ دا و چې په شینوارو کې د عثمانزي او شینوارو ترمنځ د ویالې په سر باندې میچنۍ
یو ویاله و د میچنۍ په نوم باندې دلته ستونزې راولاړې کړې د قومونو ترمنځ او بل د سنی او د شیعه مسله په هغه کې پیدا کړه ده په بنو شاوخوا کې او غټه خبره ده چې د ډیر زره تازه دمه ځواکونه په دې پوله باندې ځای په ځای کړه دا ټول هغه فشارونه او اخر کې ورته وویل چې یا دا تړون امضا کړئ یا جنګ ته آمادګي نیسئ درېیمه لاره شتون نه لري نو په دغسې شرایطو کې د کمزوري وښودل او جنګ نه ویرېدل او بالي جنګ دا ټول شیانو نه ویرېدل ستونزې خو نو تاسو ته معلومې دي تاریخ په مسایل خو تاسو پوهېږئ نو د ځکه ورسره دا سر وښوروه خو کله چې دا د خط مسله یاده سوه د سره چې کوم ډیورن سره چې کوم پلاوی موجود و د حتی اسمار هم پکې نیولی و ده ورته ویلې چې اسمار د څه په مفهوم که تاسې وایي چې روسان راځي په د افغانستان لارې په د هند په نیمې وچې باندې برید کوي خو هغه داسې غرنۍ سیمه ده چې په هېڅ صورت دا امکان نه لري خو دوی چترالو نیو څه وخت چې دوی دا اوس دستي چې د ډیورن خط چې اوس د ازغن تار چې غځول کېږي دا باجوړو او مومندو ایجنسي دې ځایه کې کله چې دلته راځي نو امیر ورته وویلې چې نه پېښور خو نسم درکولی دا مومند ایجنسي څه چې باجوړ څه چې پېښور هم نسم درکولی تا ستونزه د انګریزانو د هغه سره تظاهر روس سره په وزیرستان کې ده زه په وزیرستان کې دې ته حاضر یم چې دا موافقه لیک در سره ومنم خو هلته نسم منلی دلته وي دا پلاوي مداخله وکوله دا خبرې ټولې په یو مقاله کې راغلي یعنې هوایي خبرې نه دي دغه ما لوستي دي دغه کتاب دی په دې کتاب کې مقالې راغلي دي دا یو غټ زخیم کتاب دی په دې کتاب کې دغه ټولې مقالې راغلي دي بېلابېلو څېړونکو دغه کړي دي دغه کتاب ما په برټش کتابتون کې پیدا کړ خپله د نقشې سره دغه نقشه ده دا ګوره بشپړه نقشه ده چې نه د امیر پکې لاسلیک شته نه پکې مهر شته ده هېڅ خبره پکې نقشې کې امضا هېڅ نشته دی نه امضا شته نه توافق لیک امضا شته داسې وایي چې امیر وایي مهر لګوه زه همدې خبرې ته هلته متوجه سوم چې ښه زه به مهر پیدا کړم ما مهر هم پیدا نه کړ لاسلیک مې هم پیدا نه کړ او نه یوازې په نقشه کې نه و په دې کتاب کې مې هم پیدا نه کړ دا کتابونه دا نو هغه کتاب دی چې په دې کې یوازې د افغانستان موافقه لیکونه نه دي په دې کې د هندوستان سره چې کوم تړونونه لاسلیک کړي د افریقي او اسیایي کومو هیوادونو کې چې هلته د انګلیسانو چې واک درلوده دا ټول دا یو زخیم کتاب دی په دې کې تقریبا 200 پاڼې دی په دې کې بیا د ډیورن کرښې اسناد هم شتون لري صحیح پوهان حسن کاکړ د افغانستان ډېر نومیالی مورخ دی هغه هم وایي چې ما برټش لایبرري نیولې هندوستانه پورې او څومره چې ممکنه و اسناد ته چې ما لاسرسی درلوده ما امضا شوی توافق لیک پیدا نه کړ د کاکړ صاحب خبره دی وکړه زه کاکړ صاحب د په هغه کې یو کنفرانس و د ډیورن د کرښې په سر باندې په ترکیه کې ما دوی اشتراک کړی و بیا هغه اشتراک د هغه هم و د ډاکټر صاحب عبدالله هم و په دې کې هلته دغه جوړ شوی د امریکایانو لخوا و په دې کې پاکستاني استازي هم و په دې کې د هندوستان استازي هم و په دې کې افغانان هم و چې په هغې کې یو زه وم بیا کاکړ صاحب چې څو سیمینار نه خلاص و کاکړ صاحب بیا ما سره راغی هغه ته د لندن ته تقریبا 15 ورځې ما سره اوسېده نو ما ورته ویلې چې کاکړ صاحب ما دا اسناد پیدا کړي ده راته ویلي چې زه والا دې اسنادو بسې وګرځېدم ډېر ښه چې تا پیدا کړي دي خو لاسلیک پکې شته ما یې چې نشته وایي ښه چې زه دروغجن نشم ځکه ما ویلي چې چېرته ګرځېدلی نو لاسلیک پکې نشته ده نو هغه کوم چې موږ اشتراک وکړو د هغه قصه به هم درته وکوم نو دلته هر چا خپل نظریات وړاندې کړل د ډاکټر صاحب عبدالله نه پوښتنه وسوه چې تاسې د بهرنیو چارو وزیر وئ تا دا اسناد لیدلي که نه ډاکټر صاحب جوکس ویلي چې ولا ما خو خپل اسناد نه دي لیدلي خو ویل کېږي چې ستا ویل کېږي چې ستا څوک یې وایي نو دغه اوس دا د ډاکټر صاحب هغه صحیح نقل قول ده که د ما غږ دی اوریم کېدی سي چې ورسره مخامخ سم چې تا خبرې همدغه وي چې ما کټ مټ راواخیستې چې تا نه پوښتنه وسوه چې ته وزیر خارجه وي وخت کې تا نظر څه دی او تا داسې ځواب ورکړ نو تاسو پوښتنې ته راځم چې امضا شوی هم نه دی یعنې حتی که توافق لیک دی امضا شوی هم نه دی امضا ولې نه سو امضا ځکه نه سو چې په نقشې په سر باندې چې کله خبره را یاده سوه امیر عبدالرحمن خان په هغه باندې ګوته کېښوده
په باجوړ باندې او په مومند ایجنسی باندې وای دا نه منم. دلته هغه کوم پلاوی چې د هغه سره موجود و د ایران سره هغه مداخله وکوله. د ایران ورته وکتل چې نه دا موږ اصلاح کوو، مداخله ته اجازه نشته، دا موږ اصلاح کوو اجازه نشته. ورقې راټولې کړې. امیر ته ویل چې دا خو موږ اصلاح کوو، خو کته بیرون وتلې خبره وکړو چې موږ د انګریزانو سره موافقې ته ورسېدو. انګریزان د موږ دوستان دي، موږ سره به اقتصادي مرسته کوي، موږ ته به وسله راکوي. دا ټولې خبرې د وسلې واده ورسره وکړه چې وسله به راکوي، خو کله چې وسله وغوښته وسله یې ورته ورنکړه. نو په دغه اساس باندې دا لاسلیک نسو چې موږ دې کې بیرته لاسوهنه کوو، دا جوړوو. د جوړېدو بیا چانس پیدا نسو. دغه ورقې همداسې د ځان سره ویوړې او نو دا اوس پورې موږ چې خبرې وکړلې سو د ټکي ستاسو د خبرونو د نتیجهګرۍ په توګه سره یو خدا چې د نړیوالو کنونسیونونو په اساس باندې هغه وخت افغانستان مستعمره هیواد و، بالکل تحت الحمایه هیواد و، بالکل، او انګلیسان یو د نړۍ ټول نصر قدرت و. نو د دې ترمنځ دغه توافق حقوقي ارزښت نه لري. بله ځکه د دواړه مساوي طرفونه نه او بل دلته خپلواک هیواد نه و چې د ملت استازیتوب وکړي. او حتی که هغه هم وی یعنی داسې که فرض کو چې افغانستان یو خپلواک هیواد په هغه وخت کې یو مساوي طرف سره معامله کړې ده، لیکن چون سند امضا شوی نه دی، سند چې امضا شوی نه وي خو مساوده ده. نو بالکل بیا دا خو یو مساوده ده. نو د مساوده حقوقي ارزښت نه ښه. ورسره راځو دغه بحث چې نن مطرح دی. د افغانستان خلکو خو په اس ترتیب باندې دا نه منل. د افغانستان د دیموکراسي په لسیزه کې زمون ولسی جرګې د ټول قراردادونه فسخ اعلان په 1940 کال بلې و دا قراردادونه فسخ اعلان شول. لیکن اوس بیا دا موضوع په دې شکل باندې مطرح شوې ده چې پاکستان یو سلسله تحرکات شروع کړي دي. پاکستان په تبن بدا تحرکات کوي، لیکن څه چې مهمه ده غزمون د حکومت چوپتیا ده. زمونږ د حکومت چوپتیا څنګه ارڅوي؟ پاکستان وس کرخه باندې لګیا دي، قطارې جوړي، دغه جوړي، او دغه په مقابل کې زمونږ حکومت دریز څنګه ارزوي تاسو؟ زه ډیر خواشینه یم. دولت ته پکارو چې په ډیرو سختو ټکو باندې دا غندلې وای. زه د مشرانو جرګې د رئیس نه خوشاله سوم چې مسلم یار صاحب په ډیرو سختو ټکو دا وغنده چې دا سم کار نه دی، ناوړه عمل دی. خو دولت هم پکارو چې همدغه سیده په سختو ټکو باندې غندلې وای. خو له بده مرغه دولت یو بل کارم چې تاسو ته معلومه وي دغه یو کال زیاتو کم مخکې د سوپی په نوم باندې یو سرخوځونه وسوه د بارډر منیجمنت. زه فکر کوم چې هغه هم سم کار نه و. سم کار ولې نه و؟ په دې دلایل نه و. په 1915 کال ځواک صاحب د امیر حبیب الله خان وخت دی. امیر حبیب الله خان وویلي چې په 8 کیلومتر د ډیورن کرښې ته څیرمه 8 کیلومتره تر شا باید که چیرته انګریزان غواړي چې آبادي وکړي یا پوځي چونیګانې جوړي یا کوم بل کار کوي، نو دوی باید 8 کیلومتر د صفري نقطې نه باید شاته لاړ شي. په 1915 کال دا ژمنه وسوه. ولې په SOP کې 100 متره ښودلي دي چې د صفري نقطې نه 100 متره اخوا به ته دا هر څه چې کوي کولی شي، لکه دروازه د تورخم او څه دا جنجالونه دا کیسې چې شاسو صاحب زمونږ دا یو ټول پښتونخوا او ټول د منطقه د انګلیسان راغلل زمونږ ځمکه ونیوله او پته کې 100 متره خواته یو 800 متره خواته پاکستان که په خپل سر څه تاسیسات جوړي خو زور دی هغه خو بیل خبره ده. بالکل ده. لیکن که زمونږ په موافقه جوړي نو آیا دا په دې معنی نه ده چې موږ بیا نو د سرحد په توګه پیژنو؟ خو همدغه بدمرغي ده. دا خو به دی خپل کار وکړي، دا خو د تاریخ ذهن ده، دا خو د تاریخ حافظه ده، ساتي به د هر چا کړه وړه به لکه د تیرو نسلونو چې موږ ته راپاتې دي د موږ به راتلونکي نسل ته پاتې وي. دا خو د تاریخ قضاوت ده کوي به. خو زه دې خبرې ته ډېر خواشینی یم چې ګټه یې څه وکړه. هغه ګټه یې څه وه؟ د دې کار ګټه څه شی وه؟ خو موږ په لوی لاس دوی ته یو څه شی ورکړل که نه ولس چې ونه پېژني
او لاس تم سره راوړل او ولسی چې ونه مني دی چې دسته ورځو سره دا خبرې وکړي کوي به تاسو مخکنی خبرې ته اشاره کوم په 1949 کال لوی جرګې په افغانستان کې پریکړه وکړه چې هغه تړونونه چې د راولپنډي تړون په هغه کې راواخله د 1815 تړون چې د افضل خان او د امیر دوست محمد خان د زمانو سره وسو او په 1800 کې بل تړون په د ګندمک تړون په 1809 کې په 1893 کې د ډیورن تړون په 1915 کال باندې د امیر حبیب الله خان سره تړون په 1919 کال د امیر د امان الله خان سره دغه ټول تړونونه د 1949 کال د پریکړې لمخې ټول لغوه دي. تاسو ته بل ډیره جالبه کیسه وکم. دغه سردار محمد داود خان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته لاړ کې تاسو په یاد وي نو هغه وایي د عبدالصمد غوث د وحید عبدالله لقوله نه چې دا کې وایي چې وحید عبدالله موږ ته شپې دروازه وټکوله د 12 بجې په شاوخوا کې دي نو دروازه وټکوله ما ته ویل چې راځي چې موږ تاسو کینو هغه شاعر راځي دا اوس ټلیفون کړو چې کوم عاجل کار لري منګل چې ډیر نا وخت د وای ما هغه شهید ته ټلیفون راته کوم ورته چې ډیر نا وخت د 12 بجو شاوخوا کې دي وینا ډیر عاجل کار لرم د راغه سره کې نشو یو کاغذ راته په مخ کې خود راته ویل چې دا کاغذ لاسلیک مرته څه شه دا ویل ولا څو وخت چې ما دا کاغذ ولسته نوشته کړی دی د لپاره چې سردار صاحب ته ضیاء الحق ډیر احترام لري د مشرور خطاب ورته کوي د لپاره چې د منګو تاسو دوستي نور هم ټینګ سي نو د ډیورن تړون سره موافقه لیک ورسره لاسلیک ما ورته ویل چې ولی هغه د وزیر صاحب هغه شهید صاحب ته دومره ساده سوی زه خو دا د دې واک نه لرم چې تاسو سره د تړون لاسلیک کوم زه خو نه لرم چې نه لرم سردار صاحب هم نه لري وی ولې نه لري وی دا ځکه نه لري چې په 1949 کال باندې د من هغه با اعتبار مرجع پریکړه کړې چې ټول قراردادونه چې د انګلیس سره سوي دي دا ټول لغوه دي نو ځکه یې زه نسم کوای دا لغوه شوي دي نو د لغوه شوي قرارداد څه کوو نو په دغه اساس باندې اوس که هر څوک ورسره د ایسوپي په نوم په بل کومو نومونو باندې سرخوځي زه فکر کوم تاریخي ارزښت نه لري که سرخوځي کوم تاریخي ارزښت نه لري یو لنډه د بل د مين وروسته بس دی د